د ننګرهار د تکواندو هغه درې نوي ځوانان لوبغاړي چې د تکواندو ملي سیالیو ته لار موندلې و وستایل شول. دغه لوبغاړي چې ملي لوبو ته لار موندلې وای خوښ دي او په خبره کوښښ کوي چې د اسیا او نړۍ په کچه هم اتلولۍ ترلاسه کړي. په 90 کیلو وزن کې مې خپل حریفان ماتې ورکړل او د ملي ټیم وزوشلم او اوس ان شاء الله په آینده کې د الله څخه هیله لرم او ارزو مې هم دغه ده، هدف مې هم دغه دی چې آسیایي مسابقو ته لاره پیدا کړم، اروپایي مسابقو ته لاره پیدا کړم، افغانستان ته یو ښه لاسته راوړنه یو ښه دستاورد ولرم. ما وکولی شو چې په 43 کیلو وزن کې د کابل په ملي مسابقو کې په پایلوبه کې دریم مقام واخلم او خوشبختانه مې کولی شو چې د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړم او مې کولی شو په خپل وزن کې دریم مقام او د برونز مډال ترلاسه کړم. ځوانانو لوبو ملي مسابقو کې سیالیو کې مې لوبې وکړې او د دریو حریفو ماتولو سره د ملي ټیم عضویت مې ترلاسه کړه. د ننګرهار د تکواندو فدراسیون مشر خالد اکبری وایي په دې سیالیو کې د 14 ولایتونو څخه لوبغاړو برخه اخیستې وه او بیلابیلو وزنونو کې سیالۍ ترسره کړي. دغه ملي مسابقات چې 14 ولایته د افغانستان اشتراک کوي، یو ټیم د ایران مهاجر چې د ایران نه راځي، هغه مهاجرین چې په ایران کې میشته دي هغه راځي، یو ټیم هم د پاکستان چې د پاکستان مهاجرین چې په پاکستان کې میشته دي هغه راځي. د ننګرهار ورزشکاران وایي که دوی ته ښه پاملرنه وشي یوازې دا نه چې د هیواد په کچه به اتلولۍ ترلاسه کړي بلکې د نړۍ په کچه به هم اتلولۍ ترلاسه کړي او افغانستان ته به ویاړونه راوړي.